عبدالملک بن مروان ته یو ځوان ورغی او ډیر خفه او په ژړا یې هغه ته ویلې چې امیر المؤمنین ډیره لویه ګناه مې کړې ده، آیا زما توبه منل کیږي؟ عبدالملک بن مروان ورته ویل ستا څه ګناه ده؟ هغه ځوان ورته ویل ګناه مې ډیره لویه ده. بیا عبدالملک بن مروان ورته ویل الله ته توبه وباسه، الله رب العزت د خپل بندگانو توبه مني او د ګناهونو بخښنه ورته کوي. هغه ځوان ورته ویل چې امیر المؤمنین ما قبرونه سپړل، عجیبه غوندې حالات مې ولیدل. امیر المؤمنین ورته ویلې ته دا واقعه ماته بیان کړه چې تا څه ولیدل؟ هغه ورته ویلې چې یو شپه مې یو قبر ته ورښکته شوم، ومې لیدل چې د مړي مخ د قبلې څخه اوښتی دی. زه د هغه څخه وویرېدم، د قبر څخه د راوتلو اراده مې وکړه. چا راته آواز وکړل او ویې ویل چې د دې مړي څخه پوښتنه نه کوي چې مخ یې ولې د قبلې څخه اوښتی. ځوان وایي چې ما ورته ویل چې ولې د دې مخ د قبلې څخه اوښتی دی. هغه آواز کوونکي راته ویل د دې مخ ځکه د قبلې څخه اوښتی چې دې په لمانځه کې ناراستي کوله، دا د دې سزا ده. بیا بل قبر ته ورښکته شوم، ومې لیدل چې د مړي څخه خنزیر جوړ شوی دی، په زنځیرونو باندې تړل شوی او د اوسپنې کړۍ په غاړه کې